FM ساوث نیوز د محمد خان آنلاین د دې ټیم سره مخاطب ده. دی وخت موږ سره ټل تحصیل په دورې باندې ډي سي هنګو صاحب او سره ډي پی او هنګو صاحب هم دوره کړې ده. هغه سره خبرې درې کوو چې لاک ډاون کې څومره پورې دغه امپلیمنټیشن کړی ده عوام او سره د تجهیز کومه پیشه ده کوم ټریډ یونین ده هغه څومره مرسته کوي. ډي سي تاسو ته موږ په ټل راتللی ورغلي یو تاسو څه محسوس کوئ چې آیا عوام څومره مرسته کوي او څومره ورسره سیه ورکړي هغه سپیس شته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني تاسو موږ دا انویټیشن راکړ. زه اوس دوابۍ نه راغلم او دلته ټل ته راغلم. موږ دواړه دی چې لاکډاون وکاته نو دوابۍ چې کوم سچویشن او ډېر ښه خو ټل هم ښه دی. خلک موږ سره کوپریشن هم کوي او موږ غواړو چې دا نور هم ښه شي. چونکې دا یو داسې وبا ده چې ډېره زیاته پھیلاو کېږي او خلکو ته بیا ډېر مسایل وي. نو موږ دې پریکاشنري میجر دپاره دا وزټس کوو. ډي اس پي هم کوي زموږ اے سیز هم دلته راځي او وزټ کوي او موږ د خلکو نه د تعاون تمه لرو او خاصو ته کوو چې دوی دا ایس او پیز فالو کړي. لکه جي د کرونا بندوالو پورې که وګورو تاسو خورا کامیابي حاصله کړې ده ترلاسه کړې ده خو که بیا ورته بیا وګورو عوام چې کوم د هغه ایس او پیز هغه شاید نه فالو کوي. آیا دوی لپاره څه له عمل پکار یا جرمانه پکار دا خلک ایس او پیز فالو کړي ماسک ډسټنس بازار کې کوو دي خلک وي او که تاسو انفورسمنت ایجنسیز راګي هغه ملي کډلا ریسرچ کوي هغه مطلب یو عوام د تکلیف ته دا نه پکار داسې یو وړو یو فیس مقرر شي هغه خلک د ایس او پیز فالو وساتي. د پبلک ریسپانسیبিলিټي خو ډېره ضروري ده. خو دلته خلک د ریسپانسیبিলিټي ډېره کم فیل کوي. موږ عام پبلک کې د غمس فاین کوو هغه هم ایون ایف آی آر هم پرې کوو او هغې نه موږ دا ریکویسټ هم کوو چې دا ایس او پي دې فالو کړي. نو پبلک ریسپانسیبিলিټي څونه پورې دا پبلک دا نه فیل کړی دا فل امپلیمنټیشن دا ډېر ګران شي. نو ځکه موږ دې دا ریکویسټ کوو چې تاسو هم دا ایس او پیز فالو کړئ او ګورنمنټ سره تعاون وکړئ. د پی او صاحب تاسو څه پیغام ورکوم غواړئ فورسز که خپل سټرګل کوي ایس سی صاحب سره ټیمو صاحب سره یا ډي صاحب سره خو هغه په وجود عوامو کې هغه شعور نه پیدا آیا شعور لپاره سیمینار په ګور دي که آیا نه دي حوالې سره تاسو عوام ته څه کول پکار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل زه ستاسو ډېر ساوث کوي والا زیاته مشکوره یم. ما او ډي صاحب ډېر پرپز دپاره راوتي یو چې موږ بازار کې سرپرایز وزټس وکړو. موږ په خپله باندې د اویرنس لپاره موږ په خپله باندې ماسک ډسټریبیوشن هم کوو سینیټایزر هم کوو. دې نه علاوه موږ چې څونه علما کرام دي زموږ د ممبر په ترو باندې د هغې په میډیا په ترو باندې موږ بالکل پبلک ته دا میسج ورکړو چې دا یو سیریس چیز دی تھرډ ویو دی دې کې کافي ډیتھس کېږي او څو پورې چې پبلک چې دی د دې ریسپانسیبلټي په خپله باندې اون کوي نه نو زموږ سره د دې تعاون هم پکار دی. دې نه علاوه موږ په دې کې باقاعده اف آی آرز کېږي دې کې باقاعده لیګل بریک ډاون کېږي او قرآن کوي چې تاسو خپل لاسونه وجې نه خپل چې دی ځانان جانونه چې هغه قتل کړی یم او الله تعالی په قرآن مجید کې چې کوم موږ ته حکم فرمان کړی دی نو پکار ده چې پبلک له پکار دی چې موږ د ګورنمنټ چې کوم احکامات دي او د علما کوم دغه دي ډاکټرس طرف نه کوم انسټرکشنز هغې باندې سختۍ سره عمل درآمد وشي تاکہ د دې وبا نه موږ زر تر زره خلاف شو انشاءالله موږ له نجات. ډي صاحب آیا اوس پورې څومره په ضلع هنګو کې د 30 ریلیز سټارټ ده څومره پورې مخته کیسونه پالټي راغلي او آیا هنګو د لورو ځینو مقابلې کې تاسو څومره فرق ده؟ نو دا کیسز خو ډیلی بیسز باندې سیوا کېږي او کمیږي. زموږ چې کوم پرسنټیج دی اوس نن ورځې پورې موږ سره 42 کیسز دي ډسټرکټ هنګو کې او یو پیر دا 50 ته هم رسېدلي 50 هم کراس کړی خو بیا کم شي. نو اوس زموږ چې پرسنټیج دی 5.6 5.4 دې منځ کې فلکچویټ کوي کله سیوا شي او کله کم شي. مطلب انتظامیه مطلب سکیورټي فورسز عوام خپل کې یو ښه ریلیشن په وجه دا مطلب یو کم غوډه پرسنټیج نو فلحال خو موږ وایو چې موږ کم دی خو دا نورم کمول غواړي ځکه چې دا کم از کم 2-3 ته راشي نو بیا به موږ وایو چې موږ سکیور یو سیف یو. دا یو داسې بیماري ده چې د دې بیا سپریډنس چې دا ډېر ریپډ وي ډېر سپیډي سپریډ کېږي. نو موږ غواړو چې د دې کم پرسنټیج دی دا کم از کم مطلب 2 ته راشي نو بیا به دا ټیک. آخري کوېشن کوو جي د کومو دکانداران دي کوم کروڑو روپۍ هغه نقصان کېږي عوام کې جي داسې خلک موږ تاسو هم بچي لرو جي داسې خلک وي چې هغو ته به پیزار نه وي میلاو کپړې ونه وي جوړې شوي آیا دا تاسې څه داسې ریلیف ورکوم غواړئ چې دغه 15 ورځو کې لږ 2-3 غنټو لپاره دغو ته ریلیف میلاو شي؟ نو ریلیف ته خو ګورې خو هغه سایډ د بیماري ته هم تاسو وګورئ هغې چې کوم کوانټم دی هغه چې کوم میګنیټیوډ دی هغه چې کوم سیریسنس دی هغه ډېر سیوا دی. که چا پیزار نه وي خو
خیر دی خو که بیمار شي نو هغه بیا تاسو ته پته ده چې هغه بیا خدا نخواسته مړ شي پکې نو تاسو چې هغه سایډ وګورئ نو هغه ډېر سیریس ده ایز کمپیر ټو پیرازار اغوستل دی نه اغوستل ډي پی او صاحب یا ډي سی صاحب کوم موقف ته هغه مقصد دی مین شاید کوم د هغه انساني جان محفوظ کول دا هغه ته حفاظت ورکول دا نه کې کایو کاس مثال په ایت کې جوړانه و چې هغه ته دوره نقصان نه ملويږي آیا هغه بیمار شي هغه ته لوړ نقصان ملو شي هغه فیملی ته تکلیف ملويږي او د کې ډېر تم کې شي هغه څنګه ډي سی و فرمایلو خو من شاید کوم دا دغه زموږ خپل کوشش کوو دغه سره مرسته وکړو عوام ته دغه پیغام ورکړي عوام ته په کور دا ټریډ یونین د په کور زاو د پراپر انتظامی سره سکیورټي فورس سره مرسته وکړي